قرآن شریف کې الله وی چې کله لما بلغ اشده ځوانۍ ته ورسېد نو طاقت خو کې زیات خدای پاک عجیبه حسن ورکړی عجیبه جسم ورکړی او بیا پیغمبر کې لوی طاقت نو پیغمبر خو لا دې وخت نه دی خو د پیغمبرۍ نښې خو پکې شته که نه پیغمبر جوړېدو والا دی یو ځل د مور د کوره را روان دی او داسې ټیم دی چې هغه څنګه دی قرآن شریف کې ودخل فی المدینة علی حین غفلة من الناس داسې ټیم دی چې خلک پکې وده دي عموما د غرمې وخت کې خلک ودي څوک نه یا ماسخوتن دی را روان دی فوجد فیها رجلین دو کسانی ولیدل یقتتلان دواړه یو بل سره په جګړو دي هذا من شیعته و هذا من عدوه یو د دره قوم نو او بل د دشمن د فرعون د قوم نو په جګړه کې نو فاستغاثه الذي من شیعته چې د قوم کم کسو هغه ورته آواز وکړ اے موسی راشه دا سړی په ما ظلم کوي د فرعون د قوم سړی را باندې ظلم کوي هغه سړی د فرعون باورچي و هغه له به ډوډۍ پخوله خوراک به پخو هغه خشاک راوړه نو دې بني اسرائیلي ته وی د موسی علیه السلام دی قومي ته چې دا خشاک دی اوس هغه ورسره نه وړه هغه وهب په زور به در باندې وړم ستا پلار به یې موړي په جګړه دي موسی علیه السلام ورغی هغه د فرعون باورچي ته وایي چې لکه ظلم مه کوه چې نه وړي نو پخپله یو څه که نه ته پکې لاس دی د فرعون ستا د پلار د فرعون باورچي یم زه خو سره کوټې سړی نه یم هغه سره یم بیا ادبي شروع کړه موسی علیه السلام ورته لږ غوندې ادب ښه چې لکه داسې مه کوه ته خو ګوره ظلم هم کوې زیاتې هم کوې درته جاړي فریاد کوي ته په زور پې ګېډې وړې او زه درته وایم چې ظلم مه کوه زیاتې مه کوه نو ما ته هم رانېغ شوې موسی علیه السلام یو څوک ور برابر فوکزه یو څوک یې وو یو څوک یې وو نو فقدوا علیه بس اړو سترګې او نه راپوله لاندې پرېوت مردار شو مکمل مړ شو چې مړ شو خدایا هذا من عمل الشیطان انه مضل غوی مبین دا سو شو دا خو د شیطانی جذبه غصه راکې راله اگر چې سړی کافر دی حربي دی د ادب ورکو د مرګ په نیت یې نه وو ظالم و ظلم یې کو خوشې ور برابر شو خو څوک شته نه څوک پې پې نه شو موسی علیه السلام خو لاړ واپس د فرعون دربار ته هلته کې اطلاع راغله چې یاره دغسې یو کس چا وجلی د فرعون باورچي چا وجلی پولیس یې خواره کړل معلوماتو کې دا چې چا وجلی نو دنه مونږ سزا به ورکو موسی علیه السلام سار له بیا داسې بار وتی دی اندازه اخلي چې هسې نه ما دا سړی یاد نه کي اوس هغه سړی بل طرفه جګړه دی پرون چې کوم قرآن شریف کې الله وایي بل چا سره په جګړه دی چې بل سره په جګړه دی نو موسی علیہ السلام ته आवाज کوي راشه وې دنه اخلاص کا موسی علیہ السلام ته ظالمت انک لغوی مبین ته ډېر خطرناک سړی ښکاري کله یو سره جګړه کې کله بل سره جګړه کې رواني خټول پتا کړي اوس موسی علیہ السلام ورغی چې دل ادب ورکی وو یا نه خو دل ادب ورکو چې ګور راځي مکو جګړه کې اب پوي شو هغه چې پرون خو یو بیغمه کړی اوس کومه لاره ورسېد نو خود مال یو سکرا کاغه پستر گوار سلی دی خدا خدا نو بس زما قیامت ته بس بیغمه کېږي اتريد ان تكون جبارا في الارض او اتريد ان تقتلني كما قتلت څنګه نفسا بالامس پرون دی یو وجل نن ما وجنه راس فاش پرون دی یو وجل نن ما وجنه ځان لوی جبار او مکبرجن او متکبر جوړه داسې کې سبب ګوري مال کوته راونړي بس هغه کم سړی چې سره جګړه واغه خو پوه شو خو دا پرون سړی خو د وجلې خبره خو د خولې نه وته الله فورا د فرعون دربار ته چې صاحب هغه هلک چې وجلې شوی دی هغه خو تا چې کوم لوی کړی دی هغه وجلې مشوره شروع شو میټینګ یې راوغوښته چې ورته سره څوک چې آسیه هم خفه نه شي او دله سزا هم ورکړو موسی علیه السلام ته هم پته ولګېده چې راز خو پاش شو یو کس و د فرعون په دې دربار کې هغه د موسی علیه السلام سره مینه وه په منډه راغی حضرت موسی علیه السلام الله نه لاول خو درخواست وغوښته چې الله ما نه خو زیاتې شوي او ما معاف کا قرآن شریف کې الله فرمایي فغفر له الله وبخښ او فورا
یو لوی لار د مدین په طرف پغې روان شو چې فرعون مې وجنې راشه دې وطن نه ځانو بس. اوس کم ماشوم چې د بادشاه په کور کې لوی شي، د بادشاه کور کې، او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي، نه ګرمي په سترګو لیدي او نه یخني په سترګو لیدي، او نه خپه په ځمکه لګېدلي، نوکران ته تاویږي را تاویږي او پاسونو ګرځي او په مزو چرچو کې سر وي. اوس اقا الک په دشتو. اوس کم ماشوم چې د بادشاه په کور کې لوی شي، د بادشاه کور کې، او مختلف قسم نعمتونه کې لوی شي، نه ګرمي په سترګو لیدي او نه یخني په سترګو لیدي، او نه خپه په ځمکه لګېدلي، نوکران ته تاویږي را تاویږي او پاسونو ګرځي او په مزو چرچو کې سر وي. اوس اقا الک په دشتو بیابان کې په یو جوړه جامو کې سرتور سر د مصر نه روان شو. اته شپې یا لس ورځې مزل د مدین ته په لاره ځي او د الله نه سوال کوي چې خدایا ته زما حفاظت وکړي، څنګه دې وهدیني سواء السبیل، خدایا